دا ورو سوال کړی دی که یو سړی راولګي په چا باندې بهتان ولګي قذف وکړي آیا دا په چا چې بهتان لګېدلی دی دی هغه کس معاف کولی شي چا چې پې بهتان لګولی دی د حد نه کم حد چې شریعت ښولی الجواب په اصل کې دا قذف دا مسله چې په عربي کې دا القذف وایي د دې لنډ تعریف دی یو سړی په یو سړي بهتان لګول د زنا په پاک انسان باندې بهتان لګول د زنا والذین یرمون المحصنات محصنات یعنی پاک دامنې ښځې دغه شان پاک دامنې سړي او دا خبره یاده کړئ د پښتو په دې معاشره کې د بعضو خلکو ما دا عادت لیدلی دی چې دا جبه بلکل په کنټرول کې نه دا ورته معمولي خبره ښکاري د پلاني خور د پلاني ښځه دغه ماته ښه نه ښکاري هغه په لاره کې ولاړه وه او کړکۍ کې راښکاره شوې وه او بره په کوټه باندې ولاړه وه او خوا کې کور خوا کې سړي ولاړو دا قسمه خبرې د دې نه ځان لرې ساتئ دا معمولي خبره نه ده چې ته په یو پاک دامنه ښځه باندې بهتان لګې دغه شان سړی په سړي باندې بهتان لګ مړه دی چې هغه طرف ته رواني که نه دی ماته زیناکار ښکاري او د ده سره چې دا لږ کار کوي دا په دې پښتنو کې بعضو کې غټه مسله ده والعیاذ بالله د بعضو دومره څخه او یعنی د فحاشۍ نه ډک ذهن دی که زوی د سر رواني او هغه ښایستې او ګیره او بریتې نه وي نو دا ټول مارکېټ به درته ګوري بعضوی چوکرې راوستی دی او بعضوی خالق یې پیدا کړی دی والعیاذ بالله که جنۍ د سر رواني او هغه ستا لوري یا خوري یا بله خپله دا به درته ګوري راګوري دا بعض مرضیان وایي چې دا جنۍ ګوره د کوم ځای نه راوستی دی اشتباه کې داسې که نه داسې بیماران څومره نیچ ذهن والا او څومره سپک خلک او فحاشۍ څومره دوی ګډوډ کړي دي چې یعنې د یو سړي سره ماشوم ولیدو او هغه د هغه زوی دی او دی ډایرکټ هلته دی په خپله په دې بیماریانو کې اخته دی نو په بل باندې هم دا ګمان کوي دا به ورسره چوکرې رواني او دا به د جنۍ راوستي والعیاذ بالله او دا دی چې هغه طرف ته روان دی نو هلته خو هغه پلانې ځای دی او هلته خلک زینا لږ بس دی هم هلته روان دی صحیح شو لیکن دی په هغه طرف باندې تېر شو کېدای شي بل ځای ته رواني ښه یو سړی مارکېټ ته راووتو سودا ځان له اخلي دی چې مارکېټ ته راوتی دی نو ښه نه دی دا خبرې وړې نه دي ګورئ چې اسلامي قانوني او دا خبرې د چا په باره کې وکړه تا ده باندې بهتان د زنا ولګو په تا به حد قیمېږي والذین یرمون المحصنات سورة النور کې دي څوک چې په پاک دامنو ښځو باندې بهتان لګوي ثم لم یأتوا بأربعة شهداء او څلور ګواهان رانولي چې کله ته د قاضي خواله ورشي محکمې ته ورشي او په ده باندې کیس داخلي کړي چې ده په ما باندې دا بهتان لګولی قاضي به دی راټینګوي لازم حکومت به دی راټینګوي او د ده نه به څلور ګواهان غواړي د تا چې دا ویلي چې دی داسې دی اوس وښایه څلور ګواهان هغو نشته هغو دی بیمار دی د خو د عادت دی په خلکو بهتانونه لګوي فجلدوهم 80 جلده الله وایي اتیا کوړې به یې وهایي ضرور اوس دا وایي که چېرته دا سړی ده ته دا کوړې ماف کوي اتیا نو ماف کولی شي یو خو دا خبره یاده کوي چې الله ولې په دې جرم باندې دا سزا یې ښودې ده دی د دې دپاره یې ښودې ده دوو خبرو دپاره چې دا مقذوف چې دی مقذوف دا په چا باندې چې بهتان لګېدلی دی چې د ده براءت واضحه شي براءت ته څه نه د هغه بهتان نه کوم چې په ده لګېدلی چې ده ته کله سزا میلاو شوه نو خلکو ته پته ولګېده چې هغه په ده باندې د دروغو بهتان دویم چې دې خلکو ته د دې قاذف چا چې بهتان لګولی دی چې دې خلکو ته د ده دروغ او د ده د سیرت او کردار هم راښکاره شي دې دپاره شریعت ته سزا مقرر کړې ده اول خو دا یاده کړي دویمه خبره دا حد دیزی کې دا د الله حق دی که د دې مقذوف حق دی
دا دی مقذوف حق دی ځکه چې په هغه بهتان لګېدلی دی نو چې د هغه حق دی هغه سره دا ګنجایش دي چې هغه دا حق څه کي معاف کي لکه قصاص کې دی که نه یو سړی راولګېدو یو کس یې مړ کړو قصدن عمدن او ته د هغه وویلي او تا نه بیا تپوس وشو چې بھائی ها څه کې ستې علي که سرتي وو نه نه ویسو نو به معاف کړی وي حالانکې دې کې شریعت د هغه دپاره د قصاص سزا خولې و که نه وه خولې وه خولې معاف شوه ځکه چې د چا چې حق و هغه معاف کړی دې کې د اتیا کوړې سزا چې په دې سړي باندې ایښودی شوي د چا چې بهتان لګولی دا حق دی د هغه چا په چا چې بهتان لګېدلی دی نو چې هغه یې معاف کوي نو دا معاف کېږي او هم دا د دې څلورو امامانو هم دقه مذهب دی او دقه قول د امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي امام احمد رحمهم الله د هغه ټولو دقه فتوه ده چې کله دا مقذوف ووایي چې زه د خپل حق معاف کوم او دله سزا مه ورکوئ نو بیا قاضي ورله سزا نشي ورکولی ځکه چې هغه خپل حق معاف کو والله اعلم